په دې مخ کې هفته کې دا مفتی منیر شاکر دا مسله بیا راوچته شوې وه د طلاق په باره کې. هغه د طلاق په باره کې بیا خبره کړې وه چې دا طلاق چې کوم دی د دې اختیار دا خو ښځې سره دی چې کله تر څو ښځې دا قبول کړي ني نو تر هغې پورې د سړي دا طلاق نه قبلېږي. که وایي سړی 1 کروڑ پیرې وایي چې دا ښځه په ما طلاق ده او که هر څو پیرې وایي خو چې تر څو ښځې دا قبول کړی نه دی نو تر هغې پورې په هغې باندې طلاق چې دی نو نه واقع کېږي. نو ګوره دا زه دا نه وایم چې یا زه په هغه باندې زه تنقید کوم یا زه هغه پسې خبرې کوم، بس زه تاسو سره یو بل څیز مخې ته ږدم. د دې نه یو څو ورځې مخکې که تاسو خیال کړي د هغه چې کله دا بیان کوو د طلاق ده نو د دې نه هفته یا 2 هفتې مخکې هغه چې کومه په خیبر کې زمونږ د منظور پښتین صاحب هغه جرګه وه، هغه جرګې له چې هلته تللی و که نه مفتی منیر شاکر صاحب، نو په هغه جرګه کې هغه هلته ټولو وی چې بی دې کې داسې خلک دي چې هغه به تاسو چې دی نو هغه به تاسو لخپې وي او دې کې به غداران وي او دې کې به داسې خلک وي. نو هغه ټایم کې ټولو نه وی چې تاسو لاس اوچت کړئ او واده وکړئ چې تا چا دې کې غداري وکړه یا چا داسې چل وکړو نو هغه باندې به خپله ښځه طلاق کوي. نو بیا چې تا هلته کې دا طلاق په دې خلکو باندې وغورځو نو آیا دغه طلاق چې کوم دی نو دا صحیح دی؟ هغه طلاق به وشي بیا چې تا دلته کې د ښځو قبول کړي ني تر څو پورې ستا د قول مطابق. تا خو په جرګه کې خلک راټول کړه ځان دی ورته مخې ته که چې بی ما ټولو له طلاق ورکړه. که څوک چا په دې کې غداري وکړه او یا څوک رستو شو او یا چا داسې وکړه یا چا داسې وکړه نو بیا هغه باندې به خپله ښځه طلاق کوي. نو دغه ځای کې هم ښځه موجود خو نه وه که نه. نو آیا دا طلاق به کېږي که نه به کېږي؟ نو اوس پښتنو ته زه دا وایم، زه تنقید پې نه کوم خو زه ورته صرف دا خبره ږدم چې د ده دا خبره صحیح ده دا کومه چې د جرګې نه باد کړې ده چې طلاق ښځې ته تا کله ورکړه په یو مجلس کې که کروڑ پیړي وي او که 100 پیړي دي وي تر څو پورې چې هغې قبول کړی نه دی نو ستا طلاق نه کېږي. نو دا خبره صحیح ده او که هغه خبره صحیح ده په جرګه کې چې کړې ده او ټولو له طلاق ورکړی دی نو په دې کې اوس تاسو په خپله د هغه نه تپوس وکړئ او یا په خپله په دې باندې لږ سوچ وکړئ چې د ده کومه خبره صحیح ده. د ده یوه خبره چې ده هغه بلې سره خامخا د هغې تضادي، یو ځای کې یو شان خبره وکړي بل ټایم ته بیا هغه خپله خبره ایري نو بل ځای کې بیا بل شان خبره وکړي. که په یو لار باندې روان وي او یو شان خبره یې کولې نو بیا به مو له سړي څه حل روح کوي، بیا به ورسره سړی ناست به مو خبرې اترې به مو سره علماو کړی وي. خو یو ځای کې یو شان خبره وکړي د هغې خلاف چې دی نو په بله ورځ بله خبره وکړي نو داسې وخت کې چې دی د مسلمانانو پښتانه خاص طور پر دا به مشوش شي نو بیا به نه د دین شي او نه به د سادین شي هغه پښتانه وي. نو د دې د وجې نه یو لار دله نیول پکار چې په یو لار باندې خو روان یي که نه.